بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترم کتونکو، د هر څه نه مخکې مې سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایست. دوستانو، خدای دې وکړي چې په تېر درس ستاسې سر خلاص سوی وي. راځو د نن ورځې په درس کې د فارمیټ از ټیبل د برخې څخه موږ تاسې یو څه زده کوو چې د دې هدف څه شي دي او د چیز دپاره پکارېږي. د نامه څخه معلومیږي چې د ټیبل فارمیټ دلته شته. هر فارمیټ چې تاسې غواړئ پر خپل ټیبل باندې اپلای کوای شئ. څنګه؟ داسې فرضاً موږ دا ټیبل جوړ کړی دی چې نیم دی، پوسټ دی، اډرس دی، سیلري ده او دغه رقم نمبر دی. غواړو چې دې ته موږ یو ټیبل فارمیټ ورکړو، نو دا سلیکټوو او راځو ټیبل فارمیټ ته. هر فارمیټ چې ستاسې خوښ کله چې پر هغه باندې تاسې ودرېږئ دی په هغه شکل باندې بدلیږي. ستاسې ټیبل په اتومات ډول هغه ډیزاین ته اوړي په همدې شکل سره. دوستان، دغه رقم دا سټایل مو نه دی خوښ، راځي بل سټایل ورکوي. کله چې دا فارمیټ پر دې باندې موږ ولګوئ، پر دا ټیبل باندې مو راوستی، نو کله چې بیا دا په دې خانه کې په هره خانه کې چې تاسې درېږئ، د دې ټیبل په هره خانه کې چې ودرېږئ، د دې سره یو بل ټیب هم فعاله کېږي چې هغه د ډیزاین ټیب دی. دا بیا په مخکې درسو باندې پر دې باندې څېړنه وکړو چې دا ټیب د چیز دپاره دی او په څه خاطر دی سره فعال شو. خو کله چې تاسې پر دې باندې د ټیبل پر دا ټیبل باندې هغه فارمیټ ولګوئ په هوم ټیب کې، اتومات د دې سره دغه وینډو فعاله کېږي یا دغه ټیب ورسره فعاله کېږي. دغه رقم چې هر رنګ مو خوښ وي، فقط تاسې موس ور نږدې کړئ هغه رنګ ته. هر رنګ چې ستاسې د پروجیکټ مطابق هغه رنګ تاسې کولی شئ چې پر خپل ټیبل باندې ودروئ. که ډېر ډارک رنګونه غواړئ هغه دا دي، که خام رنګونه غواړئ او تر هغه خام بیا دغه دي. دا ستاسې په علاقه پورې اړه لري چې هر ډیزاین مو غوښتي. کله چې پر دې باندې موږ تاسې ودرېږو په هره خانه کې، دلته یو د ډیزاین ټیب ورسره راځي چې دا بیا موږ پر دې باندې مخکې بیا بحث کوو پر دې باندې. او دغه رقم که غواړئ چې نوی ټیبل سټایل جوړ کړئ، کولی شئ چې په هر سټایل سره تاسې خپل د خوښې په سټایل سره تاسې کولی شئ چې دا دې ټیبل سټایل ور واړوئ. څنګه؟ داسې موږ ورته وایو چې ټول ټیبل دې په داسې شکل سره راسي، او که غواړئ چې فرست کالم اول کالم یې په څه رقم شکل سره غواړئ، سیکنډ کالم یې په څه رقم شکل سره غواړئ، دغه رقم یې اوله رو په کم شکل سره غواړئ او دغه رقم یې سیکنډ رو په هر ترتیب چې تاسې یې برابروئ. موږ ورته وایو چې فرضاً اوله را دې د دې دا بدله وي، فارمیټ ته به راسي، دلته به کلیک وکړئ. کله چې دلته رالاست د فونټ برخه به تاسې ته خلاص شي. کولی شئ چې د دې څخه تاسې فونټ هم تبدیل کړئ، رنګ یې هم ور واړوئ په همدې شکل سره. دوستانو، بارډر ورکولی شئ، شاوخوا څنګه بارډر، آوټلاین او انسایډ په کم شکل، په دې شکل سره. او دغه رقم د بارډر رنګ هم ور چینجولی شئ په داسې شکل سره یا هم په تیز زرغون شکل سره. دغه رقم یې د فونټ سټایل دی چې ریګولر دی، ایټالیک دی، بولډ دی، په هر شکل سره چې تاسې غواړئ اوکې به یې کړئ. نو اوله رو به په داسې شکل سره موږ ته راشي. کله چې مو هغه انتخاب کړئ، رابسو ټیبل فارمیټ ته، از موږ د خوښې فارمیټ به دغه شی وي. اوله رو په هغه شکل سره، خط هم په هغه شکل سره، دوهمه رو یې ساده فریش ځکه موږ هلته ورکړی وو چې اوله رو یې په داسې شکل سره کړه. که غواړئ چې دا بیرته ایسته کړئ، بیا راسئ نیو ټیبل سټایل ته، په همدې شکل سره دوستان تاسې کولی شئ. یعنې په دې کې هغه د تیار فارمیټ څخه هم تاسې کار اخیستلی شئ او دغه رقم خپل د خوښې ټیبل سټایل هم جوړولی شئ. داسې هم کولی شئ چې فقط نوم ته دې یو رنګ ورکول شي او د هغه څخه وروسته دې نور ډیټیلز ته یا نورو کالمو راو ته بل رنګ ورکول شي، هم په دغه برخه کې تاسې کولی شئ. هدف دا دی چې کله زه یو کمانډ تاسې ته تشریح کوم، وروسته دا ورسره ووایم چې دا تاسې پر دې باندې پریکټیس وکړئ، په دې کې هم کېږي، کولی یې شئ. دا د دې هدف نه دی چې دا کمانډونه نو زموږ یا زده نه دي او یا هم موږ صرف نظر کوو. دا ستاسې دپاره کورنی کار دی، تاسې پر دې باندې کار وکړئ. که چیرې په دې کورني کار کې تاسې ته کوم مشکل پیښېدی، په هغه صورت کې
زه په هر درس کې په هر ټیوټوریل کې په هر ویډیو کې زه دا یاداوري کوم چې که چیرې مو سر نسو په خلاص موږ ته د کمنټ د لارې تر هغه ویډیو لاندې په یوټیوب کې کمنټ راته وکړئ چې دغه کمانډ دې سم نه دی تشریح کړي یا دغه کمانډ چې تا ویلو چې تاسې پریکټیس پر وکړئ یا تاسې کولی سئ موږ یې نسو کولی نو په هغه صورت کې موږ ته بیا تشریح کړه بیا زه مجبور یم چې ستاسې کمنټ ته جواب درکم او دغه رقم پر فیسبوک یا پر واټساپ پر دغو باندې زه تاسې ته هغه هدایت وکړم چنانچې زما د فیسبوک ادرس زما د چینل په انفارمیشن برخه کې اباوټ چینل په برخه کې ما هلته لیکلی د هغه ځای څخه تاسې کولی سئ چې ترلاسه یې کړئ رالو دا برخه خدای دې چې په دې باندې مو سر خلاص شوی وي فقط نیو ټیبل سټایل او دغه رقم دغه فارمیټ د سټایل چې تاسې یې وینئ پر دې باندې تاسې پریکټیس وکړئ او زده یې کړئ وروسته راځو و دې برخې ته چې دې ته دا هم د سټایل په برخه کې هغه برخه ده چې یوې خانې ته سټایل ورکوي چې سیل سټایل موږ عنوان ورته ورکړی دي یعنې موږ کولی شو چې د یوې خانې سټایل هغه خانه چې موږ پر ولاړ یا ټوله موږ سلیکټ کړي وي موږ وایو چې د دغو خانو سټایل دي په داسې شکل سره راشي خط دې په داسې شکل سره وي دا یې د خطو ډولونه دي او بیکګراوند دې هم په دې شکل سره وي چې دا ډیټا ان موډل په برخه کې دا برخې شته دوستانو دا هم تیمټ سیل سټایل دی چې د خانو سټایلونه دي تیمزونه دي په هر تیمز باندې چې غواړې چې ته یې ودرې د هغه څخه ته استفاده کولی سې که مشکل نه لري فرضاً زه هم دا سټایل غواړم بارډر هم ورکوم چې موږ ته معلوم شي په همدې شکل سره کولی شي دوستان نو تاسې هم په همدې شکل سره کولی شي پر دې باندې پریکټیس وکړئ کوم مشکل نه دی که کرنسي راغلی او د کرنسي په برخه کې تاسې کولی شي هغه خانې ته جلا رنګ ورکړئ او دغه رقم یې نیو سیل سټایل دی خپل د خوښې نوی سټایل جوړی کولی شي د دې خوا څخه یې جوړ کړې فارمیټ یې بدل کړې سټایل یې نمبر یې هر فارمیټ ته چې اړی هغه ته یې واړی اوکې کړې په دې کې نور داسې خاص څېړنه او ډسکس نه کوو ځکه دا بیسیک شیان دي او دا تاسې کولی شي خپله هم د سره پریکټیس کړئ دا یې هم ګوډ سټایل دی بیټ سټایل دی نیچرل طبیعي سټایل دی نارمل دی په هر حالت کې چې تاسې غوښتل پر هغه باندې یې ودروئ هغه ستاسې کوم پروجیکټ چې دی هغه به په همدې شکل سره جوړ شوی وي دوستانو تر دې ځای پورې خدای دې چې ستاسې سر په خلاص شوی وي اوس راځو د سیلز و ګروپ ته د سیلز په ګروپ کې موږ درې برخې لرو چې یو د انسرټ برخه ده او بل یې د ډیلیټ برخه ده او بل یې هم د فارمیټ برخه اول راځو د انسرټ برخه کله چې ودې ته تاسې موس نږدې کړئ او بیا یې کلیک کړئ داسې یو کوچنی منیو تاسې ته خلاصیږي چې اوله ماده انسرټ سیلز د دې هدف څه شی دی د خان وظیفه ډاکټر دی غواړو چې دی د ډاکټر د وظیفې پر ځای دلته باید موږ یوه خانه اضافه کړو یو بل پوسټ موږ درته ولیکو نو هغه کولی شو د انسرټ په برخه کې انسرټ یعنی یوه خانه دی بالابود کوي نو ورته وایي چې یوه خانه بالابود کړه دی درته وایي کله چې پر دې باندې کلیک وکړي یو کوچناکه منیو راځي درته وایي شیفټ سیل ډاون کښته یوه خانه خالي کړم کې اوکې کې په همدې شکل سره یوه خانه خالي کېږي نور خط ټوله کښته ځي او دغه رقم که انسرټ سیل ته راسو ورته وایي شیفټ سیلز رایټ د راستې خوا څخه یوه خانه درته خالي کړم کله چې اوکې کې په داسې شکل سره دا یې ټوله دې خوا ته داسې بوتلل ګورئ تاسې په دې فرق باندې پوهېږئ انشاءالله سر مې په خلاصېږي کنټرول زیډ کوم یې بیرته او دغه رقم راځم انسرټ سیلز ته انټر رو بستر رو غواړې د دا څلور لاندې د څلور د لاندې راشي بله رو دې جوړه شي کې اوکې کې په داسې شکل سره بستر رو جوړه شوه او که غواړې چې انسرټ سیلز دغه رقم انټر کالم د پوسټ د کالم څنګ ته د بل کالم جوړ شي اوکې که په همدې شکل سره یو کالم جوړ شي هیله ده چې ستاسې سر په خلاص وي دا ستاسې تر پروجیکټه پورې کار لري
یعنی تاسو کولای شئ چې په هر وخت کې کالم زیات کړئ، په هر وخت کې یوه خانه زیاته کړئ، په هر وخت کې یوه رو زیاته کړئ، په هر وخت کې یو شیټ زیات کړئ، هغه هم درته راځي. دا و هم د انسرټ او د انسرټ سیلز برخه. اوس راځو انسرټ شیټ روز. د دې هدف څه شی دی چې فقط یوه رو اضافه کړي، یو کالم اضافه کړي په بسته شیټ کې. صحیح، کله چې پر دې باندې کلیک وکړو په بسته شیټ کې یې د 5 په نامه سره یا د 5 نمبر په نامه سره یوه رو تا ته جوړه کړل. کنټرول زیډ کوئ، حساب یې هم تغیر نه دی کړی ځکه 4 5 وه، 5 خانه لاندې راله هغه 6 سوه او موږ ته یوه بله رو جوړه سوه په همدې شکل سره. کنټرول زیډ کوم او دغسې راځم ورته وایم چې انسرټ شیټ کالمز. پر دغه ځای باندې یو کالم هم اضافه کوي، خو سی به وي، هغه به هم سی وي. د سی کالم ځي و ډي ته، داسې هر څونه کالمونه دورې پراته وه هغه به ټوله سره چینجېږي. کله چې کلیک پر وکم د سی کالم فارغه خالي موږ ته بل جوړ کړي او دا د سی کالم چې مخکې و هغه و ډي ته راواوښتي. کې د دې لارې څخه کوئ او کې له دې طریقه څخه کوئ چې انسرټ سیلز، انټر رو، انټر کالم تاسې کولی شئ، که مشکل نه لري. او که غواړئ چې یو شیټ اضافه کړئ د انسرټ شیټ، دا شیټ دی موږ کار پکښې کړی دی، موږ غواړو چې یو بل شیټ راولو. د شیټ راوستل د دا خوا څخه هم کېږي. کله چې پر دې باندې موږ راسته کلیک وکړو، انسرټ په نامه سره موږ کلمه لرو، پر دې باندې چې کلیک وکړې یو نوی شیټ جوړیږي، دا به انتخاب کړې او اوکې به یې کړې په همدې شکل سره. د شیټ 4 په نامه سره جوړ شو. ډیلیټېدی هم د دې ځای څخه کېږي، دا ډیلیټ بټن. رینیم یې هم د دې ځای څخه کېږي. کافي، موو او کافي د یوه ځای څخه بل ځای ته وړل هم له دې ځای څخه کېږي. که غواړئ چې دا شیټ دی د ټیبل د فارمیټ از ټیبل شیټ څخه وروسته راشي، فقط پر ده باندې داسې ټینګ کلیک موس ونیسي، دورې راوړي، دا کوچنۍ علامه د ویکټور تاسې ویني، دا توره پر دې ځای باندې چې ودرېد هیلایه کوي، دورې راواوښتي. صحیح، دغه رقم د شیټ دا شیټ هم دې خواته وړلی سي او هم یې دې خواته وړلی سي، که مشکل نه لري. پر دې باندې چې راسته کلیک وکړئ، ټیپ رنګ هم ورکولی سي، رنګ یې داسې فرضاً هر رنګ چې تاسې غواړئ ورکولی سي، یا مو دا شیټ باندې کار نه دی کړی په سره رنګ باندې بدلوي، په سور رنګ باندې اړولی سي. په دې کې مو کار وکړي، د دې کار فاینل سو، دا و بل رنګ ته اړوي، فرضاً اسماني رنګ ته اړوي. اسماني رنګ دا چې یعنی دا کلیر سوی دی، د دې شیټ ګرد کار خلاص سوی دی، کوم حساب چې موږ پکښې درلودی هغه فارغه سوی دی. اوس شیټ 4 چې دی هغه سور دی، په خاطر د دې چې په دې کې یو څه شته، موږ باید یو څه کار په دې کې وکړو. چنانچه اوس موږ دلته کوم ډیټا نه لرو، که چیرې د یو چا په شیټ کې داسې ډیټا وي، کولی شي چې پر داسې کټګورۍ باندې دا رنګونه ورکړي. دا هم د دې دپاره ورکړي دي چې د ټیپ کلر د لارې څخه تاسې کولی شي خپل په هغه کې د خپل شیټ رنګ ور واړوي. هاید کلمه دا ده چې دا شیټ هاید کېږي. کله چې کلیک پر وکړئ هاید سو. اوس بیرته راوستل یې بیا څنګه کېږي؟ بیرته راوستل یې بیا د سیل سایز په برخه کې، د ویزیبیلیټي په برخه کې هاید اینډ ان هاید کمانډونه دلته شته. دلته به راسئ چې ان هاید شیټ به ووایي. کله چې پر هغه باندې کلیک وکړئ کوچنۍ منیو راځي، وایي شیټ 4. که دلته 6 شیټونه موږ پټ کړي وه، فرضاً دا هم زه پټوم، هاید. صحیح، اوس چې پر دې باندې کلیک وکړئ هم دلته راځي ان هاید. صحیح، 2 دانې شیټونه موږ دغه کړي دي، او هم کولی شئ چې له دې طریقه څخه د سیل سایز د فارمیټ د برخې څخه تاسې کولی شئ چې د دې برخې څخه هم ان هاید کړئ. دا هم هغه کوچنۍ منیو درته راځي. کې له دې برخې څخه کوئ او کې د هغه برخې څخه کوئ، کوم مشکل نه لري. ستاسې تر هغه لنډ کاره پورې چې په څونه وخت کې ته د دې خوا ته لاسرسی لري او که هغه ځای ته لاسرسی لري، هغه ستاسې پر طبیعت باندې دي. هرې خواست چې مو کوئ کولی شي. د ان هاید کلمه و او راځو فارمیټ از ټیبل، دا به موږ هاید کړي و، ان هاید به یې کړو، عادي راغلی. بیا چې پر هر ټیبل باندې درېږي، بیا به کلیک وکړئ، یو بل زموږ څخه ورک دی، پر هغه باندې به کلیک وکړئ، شیټ 4 په نامه سره اوکې به یې کړئ، هغه په دې شکل سره راشي. دوستانو کولی شئ د دې ځای څخه ډیلیټ هم کړئ، ډیلیټ بټن ووهئ، یو شیټ به ډیلیټ شي. تر دې ځایه پورې خدای دې وکړي چې ستاسې سر په خلاصه وي. راځو دا و هم د انسرټ شیټ، یعنی کولی شو چې موږ یو شیټ هم
د دې لارې څخه به ستا شیټ واخلو موږ. او دلته یې د مثبت علامه ورکړې ده، کله چې دې ته موس نږدې کړي د نیو شیټ نوم راځي کوچنی، یعنې کولی شي د دا لارې څخه هم نوي شیټ واخلي. صحیح. او کولی شي چې پر دې باندې کلیک وکړي، انسرټ په نامه سره کمانډ باندې کلیک وکړي، یو نوی شیټ تاسې اخیستلی شي. کې د دې لارې دا تر ټولو اسانه طریقه ده. فقط پر دې باندې کلیک وکړئ، هر څونه شیټونه چې تاسې اخلي هغه شیټ تاسې ته دغه کېږي، بېرته یې تاسې هم ډیلیټولی شي. د نامه د تغییر فرضاً دې ته نوم ورکوئ، پر دې باندې ډبل کلیک وکړئ، هم یې نوم بدلیږي. دا خړ رنګ چې رالی یې کرسر هم غورځي، هر نوم چې ورکوئ. او دغه رقم چې رایټ کلیک پر وکړئ رینیم، د دې خوا څخه هم تاسې کولی شئ. د انسرټ په برخه کې خدای دې وکړي چې هیڅ مشکل نه وي، او خدای دې وکړي چې په دې موږ ښه سم سر خلاص شو. راځو یو د ډیلیټ برخه لا وایو، وروسته دا برخه بیا په راتلونکي درس کې وایو. دوستانو دغه رقم چې موږ تاسې خانه ور واچول، یوه رو مو ور واچول، یو کالم مو ور واچول، یو شیټ مو ور واچول د انسرټ په کمانډ کې، دغه رقم یې موږ تاسې ډیلیټولی شو. ډېر اسانه دی. فرضاً زه غواړم چې د سټوډنټ خانه دې ایسته شي، ډیلیټ سیلز، دی هغسې کمانډ درته راوړي، یعنې هغه اضافه کول دا برعکس دا یې ډیلیټوي. درته وایي چې شیفټ سیلز اف د لوړې خوا څخه غواړې چې یو شی ډیلیټ سي، یا د کښته خوا څخه، یا مثال اوکې که د لوړې خوا څخه د ډاکټر کلمه ایسته سوه، یعنې لوړ دي د ډاکټر کلمه چې ډیلیټ سوه، نور خطونه په خپله را لوړ سوه. صحیح. هدف یې هم دغه شی. او که غواړئ چې ډیلیټ شیټ روز، دغه یوه رو ګرسري کې ډیلیټ کړو د دوه په نامه سره چې موږ، یا د علي کم دغه چې دي. صحیح. که پر دې باندې کلیک وکړي بس ته رو ولاړه، علي نسته ولاړې، بیرته کنټرول زیډ وهم. او دغه رقم که غواړي چې یو کالم ډیلیټ کړي، د پوسټ کالم دې ایسته سي، فقط کلیک وکړه د پوسټ کالم ایسته کېږي. او دغه رقم د ډیلیټ شیټ غواړي چې دا شیټ ډیلیټ کړي، د همدې لارې څخه کولی شي. صحیح. دلته موږ ته دی وارنینګ راکړي، ځکه زموږ په دې کې شیان دي، خو تاسې هم پر دې باندې پریکټیس وکړئ، کوم مشکل نه لري. څنګه چې مو شیټ راوستی ډیلیټولی هم سو، څنګه چې مو رو راوستل، دغه رقم کالم، دغه رقم یوه خانه که مو راوستل، دغسې ډیلیټېږي هم، مشکل نه لري. نو خدای دې وکړي چې تر دې ځای پورې ستاسې سر په خلاص سوی وي، زموږ ویډیو در سره شیر کړئ، او دغه رقم زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ نوي ویډیوې په اپډیټ شکل تر تاسې پورې در ورسیږي. او دغه زموږ د چینل ویډیوې خپل د دوستانو سره شیر کړئ، پر خپل فیسبوک یې شیر کړئ. هغه به تر دې ډېر ښه وي چې تاسې غواړئ چې یو غزل پر، یا په اصطلاح یو میوزیک پر خپل فیسبوک صفحه شیروئ، تر هغو دغه معلومات ښه دي چې زموږ تاسې د وطن خلک، زموږ تاسې پښتانه ورونه، او زموږ تاسې کندهاري ورونه، ټوله د دغه تعلیم څخه برخمن سي. هغه خلک چې مطلق په اکسل دی نه پوهېږي، شاید مستران موږ په اکسل کې لرو، الحمدلله لرو یې هم په دغه ښار کې، خو دا د هغو کسانو لپاره دی بیسیکس زده کړي دي، ابتدایي درسونه دي. فقط چې دی تر هغه وخته پورې دی سنټر ته ځي، یا وخت نه لري، کولی شي چې زموږ د ویډیو د لارې څخه څه ناڅه که نور نه یې هغه د 2080 رول به مو هم عملي کړی وي، پر ځای کړی به مو وي. موږ به 100% درس درته ویلی وي، او تاسې به 80% استفاده د هغه څخه کړې وي. نو خدای تعالی مو ښه وساته. تر بلې ویډیو پورې اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.